ښه ځوانه بیبي ته څه مسله ده؟ دې ته دا مسله ده او یاره چې واده مې کړی که نه د هغې نه یو میاشت وروستو بس دا بیماري پکې لګېدلې ده کله وایي جوړه راله واله کله وایي پیزار راله واله کله وایي کالي راله واله خدای شته بله روم نو توره کالي جوړم کړم ته خوله را دې خوښه ستا دا خوله د تولې کالي نه ده خدای شته ما سره یې من نه ده کړې ښه مخکې نو دغه بیماري د ډاکټر دی نو داسې چل دی که نه دا بیماري اوس په زنانو کې ډېر زیاته عام شوې ده دا خدای شته ما خپلې زنانه ته وه بیا ماشاءالله وخت سره صحیح شو هغه ډوز تا ته هم لیکم پوه شوې انشاءالله هغه ورته جاري وساته دواب دې ورته جاري وساته انشاءالله تعالی بیا به هغې نه بعد بدل کړو خیر دی اول خو به ښه شي په ګارنټۍ سره نرسه دا ورشه د دې خوا ته دوکان نه راواله ښه سټور نه ورشه منډه شه دغه لوی سړی شیخ ښه شیخه او جي غوږ شه 2 سره سحر 2 سره غرمه 2 سره ماښام صحیح ده او جي راواله ډاکټر دی به ته ما دا دوايي وښیه که چې ما خو پې یقین وشو چې کومه دوايي یاره انشاءالله ستا به زړه ته پرېوځي انشاءالله کو په دې باندې هم ټیکا ورانغی صحیح ده بله پیرېله ورته بیا سوباړې دی ښه बाय बाय टाटा गुड बाय गया میلمه چې څنګه وه چې ډیره بهترین وه خو زه به را پیسې ورکړم ماله ته قلار کې نه ته خو ګټې به ګټې به کاکې اور مخکې شه ته مړه میلمه یې 1200 روپۍ شوې کاکې 200 روپۍ شوې یاره میلمه د دې چپ چې د امرود خورو خو ښکلې نری نری باران وریږي خیال لري ازما به پرې راشي راواله که نه باچا کاکې او جي یو 2 کیلو راواله شه صحیح ده هلکه 2 کیلو ته وتړه میلمه جان زه هم باران دی یخني ده سوپ په تو څنګه ده خوخه ده سوپ به وخورو خو را پیسې به زه ورکړم مړه قلار کې نه کاکې راواله 3 پارسل راواله روپۍ ورکړه صحیح ده صحیح ده تمہارا میلمه سړی ته څنګه روپۍ ورکړه مې سره راشي باندې خبره راځه ماشاءالله ماشاءالله استاد جی پسته کیلو بسو 4000 باندې 4000 دغه اے میلمه زه خو یې خشبره پوښې دا به یو کیلو راولو شنه چا سر بسکو صحیح ده خو پیسې به زه ورکوم مړه ستا دماغ ګډه شوی دی ته به څنګه پیسې ورکړې ته میلمه سړی دا ما نیسلې کاکې روپۍ ورکړه شاپه ته په خپله ولې نه ورکې نو ما میلمه نیسلې که نه ملګري دا ونیسه دا میلمه به زه ونیسم یا دا چل کوو که نه دا چیزونه به راباندې سیوا چې خېټې به راله خرابې کړو زه هم د دې نه به واوړو बाय बाय टाटा गुड बाय गया خانجر هم دې پکار دی ولې نه دی ملګريه نو بیا انتظار د څه خبرې زموږ هوټل ته راځئ وائی فای شیمپو صابون تولیا هر قسمه سہولت به تاسو ته مکمل فری او د سارې ناشته هم روپۍ به څومره اخلې مناسب قیمت دی 10,000 روپۍ دي نه کیله پې مه کوه ورځه پې راځئ ویلکم شیخه داس چل دی که نه ملګريه ته ماله 15,000 روپۍ راکړه انشاءالله چې دا هر څه پکې موجود وي په داسې ځای کې راباندې شپه کوم د خپلې خبرې نه خو به تښتې نه که نه ولې به تختم ملګري دا خو ظالمان دا خو سره کاپیران دي وایه که نظمانه څه مسله ده تا ډاکټر صاحب وجود مې سي چیرړه کېدو ما چې ډراپ راته خېجولې او طاقت انجکشن یې پکې د برانچ کړی وی نو ما لکه صحیح حساب کتاب وي صحیح ده که نه وبه شي وبه لږ درته ها نشه خو پکې نه وي که نه یاره نشه خو به پکې خوب بدل درځي یاره شیخ خو بیا خو واره نه کې ځکه زموږ ځای خو لرې بیا ولکه موږ د شپې څنګه وځو دلته به پرېوځئ که نه دلته پرېوځو اوا زه بس صحیح ده دا ایټر شته هیټر هر یو سیستم برابر دی ګرمي اوبه هر څه شته دغه ته مې خوښې نو خرچه پې څومره راشي چې دته مې یو ډراپ یاره خرچه به د 500 روپۍ راشي نیکه سبا مې د 10 بجو نه مخکې راپانه سې ګوره ښه به ني बाय बाय टाटा गुड बाय गया اے شیخه من لږ اثر د ارواره باندې وخوړه که نه یار مې نه زما خو شکر دی یار دا خو د شکر مریض به نه ښه لکه ته به دا کیر وخورې که نه زه راغلم ویټر ګیر الوا دا 100 روپۍ شو یار 1500 1500 بیا راوړه ښه صحیح ده هې ملګري په دې باندې بیګا دا کیر او د گازر د حلوا شوګر مریض د خی دا خو د هغه لپاره زهر دی شیخه ته به ځانله بند ګوپي راولې صحیح ده سلاد کې به یې وخورئ बाय बाय टाटा गुड बाय गया